السلام علیکم قدرمنو او درنو دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو سره ډیر مهم معلومات شریکوم او دا معلومات د دې باره کې دي چې تاسو په کومه طریقه باندې بدکارې ښځې په اسانه پیژندلی شئ. د هغې یو دوه داسې معلومات چې هغه اکثر ښځې دغه کارونه کوي، نو که تاسو ځان خبرول غواړئ چې د دغه ښځو پیژنګلو په اسانه وکړئ نو دا ویډیو را سره تر اخره وګورئ. درنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، نن سبا چې موبایل عام شوی دی، نو د موبایل د عام کېدو سره سره داسې کارونه، داسې واقعیات ډیر مخې ته راځي چې هلک جینۍ یو بل سره تښتي یا نور داسې واقعیات مخې ته راځي. نو نن به تاسو سره په دې ویډیو کې د دغه یو دوه داسې وجوهات ذکر کوم، یو دوه داسې معلومات تاسو ته درکوم چې یقینا تاسو له دغه معلوماتو نه خبر شئ، نو ستاسو په علم کې به اضافه وشي. په هغې کې لومړی کار چې هغه ډیر زیات په ښځه باندې خیال ساتل پکار دی، هغه دا دی چې کله هم یو سړی په کور کې ښځه یوازې پرېږدي او بیا د ښځې څه ضرورت پېښ شي، هغه بازار ته وځي. په بازار کې هغه قسم ښځې چې مخونه یې پټ کړي وي، خو چې کله دوکاندار ته مخامخ کېږي نو خپله برقه لرې کړي یا چې کوم پړونې وي خپل مخ ښکاره کړي، دوکاندار سره ګپ شپ هم لګوي، د دې دپاره چې هغه ورته سودا ارزانه ورکړي او دا پرې د خپل حسن خرڅول وکړي، یعنې هغه څه ګپ شپ ولګوي. اگر که لومړو ورځو کې دا کار دومره اثر نه کوي، خو بیا دې حد ته ورسي چې دغه ښځه خپله هم د بدکارۍ طرف ته مایله کېږي. نو قدرمنو، دا یو لوی افت وي چې یو ښځه داسې کار کوي. داسې ښځه پوهول پکار دي، اگر که داسې ښځه بدکاره نه وي، خو پوهول پکار دي چې داسې کارونه کړي، ګنې غلط کار به ترې ترسره شي. او دویم قسم هغه ښځې دي چې په موبایل کې هر وخت مصروفه وي، نو د موبایل استعمال یې اخر داسې حد ته ورسوي چې په موبایل کې ځان ته یاران پیدا کړي، هلکانو سره ګپې شپې لګوي او دغه یو خطرناک حد ته دغه خبره چې کله ورسي، نو دا پر هر قسم کار ته بیا غاړه ږدي. نو د ښځو دپاره هم د موبایل استعمال په غلطه طریقه باندې ډېر نقصان ورکولی شي. د ویډیو د کتلو مو مننه. امید لرم ستاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي او دا معلومات به ستاسو خوښ